السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه وروره خیر؟ خیر دی شکر الحمدلله. څنګه دي؟ ما نوم اختر تاج دی. د کوم ځای اختر تاج صاحب؟ موږ د مومند ایجنسی. تاسو مومند ایجنسی؟ موږ هم د مومند او دا څه دکان کوم ځای دی؟ دا چې کوم دی چور چوک نه مخکې سسته بازار ورته وایي. اکبر سسته بازار کنه؟ اکبر سسته بازار. دا ښه بازار دی کنه؟ ښه بازار دی. دا صبح هفته کې څو ورځې کولاوي؟ دا مطلب ټوله میاشت کولاوي. ټوله میاشت پورا هفته کولاوي. پورا هفته کولاوي. لکه جمعې پر ورځ هم چھټي نه وي؟ جمعې ورځ چھټي نه. زه اوس د کپړو تر تاسو کومه کپړې دي؟ د ګرمۍ موسم دی، د ګرمۍ موسم. بس اوس د ګرمۍ چې دي نو دا کپړې چې کومې دي دا چې دلته په پاکستان کې وسته جوړه ده خبره. نو دا کپړه تقریبا د 3200 روپو نه تاسو ته کم نه ملي. صرف کپړه؟ صرف کپړه. دا کومه کپړه ده؟ دا د لنګا وته وي دا پنجابین اکثر ودونو کې استعمالي. اوري د کې چې کم ده کم سے کم ریټ وال دا 2.5 3000 نور دا چې کم ده 10000 15000 روپو پورې جوړه راځي. خو دلته موږ د دې صرف ریټ لګولې ده 360 روپۍ. 360 په دې کې گنجائش پکې کېږي ځینې کپڑے چې کم ده وړي یا سیس کې لګي وړي یا چې کم ده نور د اندازې تقریبا 300 پورې چې کم ده دا بل دې کې دا فرمنګ ورکړي څلور جوړې چې څوک والی و جوړه ولا فری ورکو. څلور یو فری ورکو. دا فرمولې د مرزر ورکړه. بس دا لکه دا حساب دی د خلکو ته او د علاقې ته او د مطلب غربت ته او د منګای د وجنه ټول کار چې کم دی د عمران خان د وجنه منګه دا افر لګي سیوا کړی ځکه چې مخکې عمران خان کماین توبه ته او که دشمن توبه ته خو زه دغه د وجه خلکو پریشان دي نو موږ چې دغه طرف نه پریشان نو موږ بوله ته ریلیف ورکو. دا چې کومه دا کومه یو ده دا ټول یو ریټ دی بس کوم پاکستان خوخیږي د خبره د سیزونو صحیح حساب د سیز باندې دا کوم دی وړه جمع چلیږي. وړه جمع چلیږي په ماشومان دي د زنانو دي د چا دي د نارینه دي څه دي کوم دی مطلب نارینه پکې نه راځي دا ټول زنانه کنه د ناویانو تقریبا جوړې دي پښتو کې وته چې کم دی دا خبره ده او دې کې چې کم دی وړو کې سیزم دی او غټ سیزم دی اوري نو په دې کې چې کم دی چې ځینی کسانی راځي هغه ولا چې کم دی بلا سلیکې کا وړې کپړې ته جوړي کی دي ماشومان لګاګري جوړي کی اصل خبره ده نن سبا په 300 روپۍ میټر کپڑا ده اوري نو دینه چې خبره 3 کا میټر کپڑا وځي 2.5 میټر وځي نو بیا هم د 900 روپو نو دا ټوټل یو شان طریقه دي کې ډیزاینونه مختلف دي کې چې کم دی ځینی دا کډه یعنی دي ځینی ساده کډه یعنی دي ساده هم پکې خو دا نور مخ ټول قیمت خو یو وي کنه ځینی چې کم دی دا اوس بیل کپڑا ده اوري دا اوس بیل کپڑا ده دا وزن والا دا کوم ملک ناراضي دا په دې بار انګریزي ملکونو ناراضي تقریبا د کافرانو دا په کالج د پاکستان کې په کالج کې استادانو باغ توري دغه شانتا چولي او هغه خو ځا به هر حال دا خو د زنانو دغه دي کنه پېښه دي دا ټول د زنانو دي بدا لینګي وته وای په دې کې او په انګلیش کې وته سبل نوم وای خو هغه نوم ما اوس نه راځي اوري دا چې کوم دی بد څه وګڼه چې د لینګا وته ول په کارو چم بد یاد کړو د انګلیش هغه دا چې کوم ځای لګیدل دي انګلیش نه دی ویل او انګلیش سم دومره خو هم نه دی ځکه چې خپل زبان خپل یا او خاصه رنگونه هم دي دا اوس چې کوم دا دی رنگ باره کې دا ته لګو خیراسي ونیسه دا باغون دي څنګه ته لګ ټرای وکړه موږ پښتانه خو ساده خلک دی هغه ته څه پته دا خو خدای شته چې بده خو بزنانه ټرای کوي اوري زه ته صرف د څه وخه ما دا بیا غو چې کوم د سیټینګ کې راولي دې سره لکه په دا کمیس ته پرتګ د څه شهر د پښتو کې به خلک یا په نور ملکونو کې چې کوم دا خو د سي استعماليږي خو دلته پاکستان د چون کې دلته ټول پښتانه اوسېږي نو دلته د لاندې شمیس استعماليږي شمیس دا کمیس ته پرتګ د څه شهر د سي دا چې کوم د کمیس ته اوري خو دلته چې کوم دی دا کې بدن ښکاری نو د دې وجه نه دې سره لاندې هغه شمیس بیل کپڑا اخلي او هغه سره سره د پاسه د څه جوړ کړل دي الله نمونه خپل دي نه د الله نمونه نه دا یو د کمپنۍ خپل مهرونه ځینې په چې کوم دی یو شان دا ښکاری لکه پرتګاخي چې بګه چولې لکه پرتګ چی وي نه دا بس دا حساب کتاب دی چې دا دی غاړو ته دسي ورچې کنه لکه دسي شو دا په دغه ترتیب باندې دا استعمالي دا بدل د کله په کچن کې استعمالي پاکستان کې او بس د حساب د پاکستان خو یو داسې ملک دی اوري پاکستان یو داسې ملک دی چې سوزکه چې کوم دی امریکای د دوه کسان د پاره استعمال کړي را ایستره دی او منګه په چې کوم دی دلته 24-25 کسان دا کو اوري نو دغه شانتي دا ټول سیټینګ پاکستان والا خو ماشاءالله ټیکنیک ډیر تیز دي اوري هغه خو د لکشینه چې کوم دی ډیر کار اخلي او نور دا چې څه کوم دي کې ماشودي کو ماشومان هم شته کنه دادي دې کې د ماشومان هم دي او دې کې چې کوم دی دادي نه
د بل ډیزاین دی دا چې کوم دی لکه مطلب من خو لکه دا پیکج ورکړی دا فرد علاقې دپاره ورکړی دی چې یاره د خلکو ته سهولت نه تو دا شی چې دی نو دا تقریبا د 5000 نه برابر کپڑا ده 5000 نه برابر ده خو دلته موږ صرف او صرف 360 روپۍ باندې ده دي اوس پرتګو سره جوړه نو څه طریقه وکړي د دې خپل زنانه پويږي هغه سره چې کم ده د لا نور کپڑا جنس استعمال کې دی نه اخري جنس استعمال یا سره چې کم ده د میچینګ کپڑا نور راوالي بس یو میټر کپڑا وسوالي یا یو نیم میټر هغه نور سره چې کم ده هغه دغه جوړ انګریزان خو دې پرتګو نه اچي کنه انګریزان خو کمیسونه هم نه اچي دا خو چې کم ده لکه اضافي او شهر او دا چې کوم لګیدل دا کوم دي دا هم دغه دی خو بس صرف دغه کوالټي نو کې لږ فرق دی ځینې چې کم دی لږ نارمل دي ځینې لږ تیز دي او دا چې پکې څه لګي دا پکې څه لګي دا ډیزاینونه دي کنه اکثر چې کم دی لکه زمونږ دی پښتنو انګریزانو جاوله دی دغه پورې ون خلی کمیس پورې نو موږ وګینې دا ډیزاین دی نو موږ هغه شان ډیزاین جوړ کړی دا شان د ډیزاین جوړ کړی دا لکه اوس مطلب دا چې دی کنه د کوم انګریز جاوله چې کم دی په کمیس پورې نختی و نو موږ ته ډیزاین جوړ کو دا انګریزانو جوړ کړل انګریزانو جوړ کړی دی خو لکه په دې انګریزانو کې زمونږ په شاقه بقل خوشته کنه اوري څه پیغام ورکړ پښتانه دی ګور ډیر زیات هغه ته سوجي پندای تراشي ستا دکان تراشي څه پیغام پښتنو ته خو زما صرف دا یو ریکوست چې په ټوله پاکستان کې نن سبا په 1 نمبر افغانستان والا او کوټي والا دا په تجارت کې مخ کې دي بیا 2 نمبر کې باجوړ والے دي او 4 نمبر چې کوم دی مومند ایجنسی والا نو موږ پښتنو له پکار دادي چې دیاړي یا تنخواه باندې کار نه کوو خپل یو هنر دا کو چې ان شاء الله چې موږ د زمنګ ترقی کیږي او سره به د پاکستان هم ترقی کیږي او نو موږ له پکار دی چې بزنس اختیار کو یا چې کوم دی کاروبار اختیار کو صحیح نعت و سگانا و صدا سے دغه درځي بس زبر ته چې کوم دی اخره کې بداوی چې نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شکریہ تھینک یو السلام علیکم